اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو زبیر خان یم تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د ملکن ټي وي خصوصي خبرونه تاسو غږ سره یو پیره بیا بادیزی میا خان غړي تراغلی یو. دلته کې د خلکو ستونزې دي، مسایل دي چې څه مسایل دي هغه به تاسو سره د مشران موږ سره موجوده دي. دي سره به موږ صدر صاحب موږ سره موجود دی، هغه سره به خبرې اترې کوو، د مشرانو سره خبرې کوو چې دې څه مسلې دي. دلته ګیس باره کې، د بجلی باره کې، لوډ شیډینګ باره کې د دې څه خبرې اترې دي، هغه به تاسو سره موږ شریکو. چېرته مزې موږ سره اوسئ. راځو دلته کې موږ سره سینر صدر عالم صاحب موجود دی، هغه سره خبرې کوو چې د دې په دې کلي کې څه مسله ده او څه خبرې اترې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر بھائی اول خو ستاسو شکریا ادا کوم، بیا د ملکن ټي وي شکریا ادا کوم چې زمونږ د دومره دیرینه مسالې لپاره راله موږ هم ټایم راکړو، ځکه تر اوسه پورې لا موږ له یو میډیا کې څوک هم نه راغلي. څومره میډیا ملګري شي دي او که یو ټي خیبر والے اکثر راځي، خو دا په ابوز باندې وابډې والا راغلي او هغوی زموږ په دې کلي کې یو ظلم شروع کړی و. ظلم دا و چې به ډاکۍ والا ورځ د اتوار وه، چوټۍ ورځ وه، او هغوی چې دی سرویس یې کټ کولې او کورونو ته به تله. نو چونکې دا عوام راووته چې موږ خپل چې کوم فیلونه موږ ورکړي، کومې داخلي هم کړي، یا خو ته وابډې والا موږ ته فیل ډاله، موږ خو میټر لګو، موږ خو میټر نه انکار نه کوو، خو آیا موږ سره به اکسین کینی په لویه سطح باندې موږ سره به دا مذاکرات کوي چې موږ بل نه انکار نه کوو، خو دوی موږ سره ناانصافي بیان نه کوي چې نه چونکې بل ودغې او کوم وابډې والا هغې پسې روپیا 2 روپۍ یا 8 روپۍ بل راځي او موږ پسې 10 زره او 6 زره بل راځي. دی خو دا نظام خراب کو، دا کوم چې ډیفالټر شو د وابډې لاسه شو، نو موږ د میټرو نه انکار نه کوو، میټر موږ لګو، خو په لار په دروازه دې راشي، په دیوال دې نه راوړي. صحیح ده. بل د اختر کې د 3 ورځې بجلي سم اوس بیا اختر تېر شوی، تاسو وایي چې دا سویم ورځ د بیا د لوډ شیډینګ ډېر بد حل شروع شوی دی، څه وایي په دې باره کې؟ د اختر تقریبا چې یو ورځ نه 2 ورځې خسته بجلی شوې ده، خو اوس چې دی بس اوس راته بیا ما کله وي جمپر دی، کله وي لوډ دی، چونکې موږ سره خوا کې کړي پولیس کالونی کې دا ټولو کې ښه ښکلې بجلي بدېږي. صرف موږ سره دغه هغه د میرنۍ مور کار موږ سره شروع کړی دی، چې ورانه ده وي د خانه ده چې که صحیح دی د وابډې لاسه دي. نو موږ دا وایو چې حکومت ته چې مهرباني وکړي، موږ ته بچي مې سوځي، ګرمي ده، او د اختر هغه چې کومې غوښې وي هغه خلکو همداسې لارو کې وغورځولې بجلي د وجې. نو زموږ دغه خواست دی چې مهرباني وکړي موږ سره انصاف وکړي. صحیح ده. دلته بل موږ سره مشر موجود دی، خپل ځان معرفي کړئ. زه خانمیر خبرې کوم، د بالېدو کلي یم او دا په خیره منو زموږ مشر دی صدر صاحب دی که نه، د پیپل پارټۍ د مخه. او بس زه چې کومې خبرې وکړي موږ ستا هم شکریه ادا کوو، د ټي وي چینل هم شکریه ادا کوو، خو چې کومې خبرې ته وکړي به دا صحیح خبرې وکړي، دا نورې خبرې په دې باندې ملم فون نه راکړي، او به دا د ډېره مهرباني او ستاسو هم الله عزت وکړي. دلته موږ سره موجوده مشر صاحب، تاسو دا راته وایي دلته کې به تاسو څه پیغام ورکوئ، حکومت له څه پیغام ورکوئ؟ لکه نورو وضو کې میټرې نشته دی، نورو کلو کې هغه طرف ته بجلي شته او تاسو طرف ته د میرنۍ مور سلوک تاسو سره کېږي او بجلي ته نه راپرېږدي او ناروا لوډ شیډینګ په 24 غنټو کې تقریبا 2 غنټې بجلي وي، هم ټریپینګ کېږي. د دې باره کې تاسو څه پیغام ورکوئ، څه مخکې متلي؟ یاره زبیر خان، زه به دا ووایم چې په موجوده حالاتو کې موجوده حکومت کې کوم حالات روان دي، نو داسې موږ سره چېرته په یو حکومت کې نه شوي. موږ د دې موجوده حکومت نه په دې ګیله من یو چې یو مخ ته باندې ګراني ډېره زیاته ده، چې موږ دومره ګرانه د لاسه تبو شوي چې موږ بالکل سر نه شو چتولی، او دویم طرف ته باندې ورو د ګیس او د بجلی لوډ شیډینګ آنګ مچولي را سره شروع کړې ده، نو ډېر ظلم یې را سره شروع کړی دی. بل مخ ته راځي وابډې والا په ستنو باندې خېږي، تارونه کونډې، هلکه موږ سره کښېني په لاره باندې، موږ خو تاسو سره ناست یو، موږ تاسو سره په لار کېږو، خو چونکې چې کومې خبرې کومې معاهدې تاسو مذاکرات دي په هغې را سره وچلېږي، په هغې را سره وچلېږي، خو چونکې دوی موږ سره په هغه دغه باندې نه کېږي، راځي لکه د غلو غوندې زموږ د کورونو بې عزتۍ کوي او تارونه کو سرویسونه، نو لکه موږ سره په موجوده حالاتو کې ډېر زیات ظلم شروع دی. نو په موجوده حالاتو کې موږ د دې حکومت نه ډېر زیات ګیله من یو، نو مهرباني دې وکړئ شي موږ سره د انصاف وکړئ شي، موږ بس صرف دغه غواړو چې موږ سره د انصاف وکړئ شي بس. او د غریب خلک ته ټول غریب هغه د مزدور کار دي، جاړي مار دي، بس یې رسیدي یو خبرې وایي دغه یو زموږ دغه دی چې یاره حکومت ته زموږ دغه ریکویسټ دی چې موږ سره دې مهرباني وکړئ شي او ګزاره دې وکړي. دلته موږ سره موجوده ممبر صاحب په موقع هم موجود دی، هغه سره خبرې اترې کوو چې یاره دې باره کې د لوډ شیډینګ باره کې دې څه وایي، موجوده ستونزه چې کومه ډېره غټه مسله روانه ده، ایشو روانه ده، دې باره کې تاسو څه وایي؟ السلام علیکم. ورور والا چې موږ ته زیات تکلیفات د بجلی د ګیس داسې نور ډېر مسایل دي، خو که درته ووایم نو تپوس والا نشته دی، کارونه ډېر دي، مسالې زیاتې دي. دلته د بجلو والا داسې یو قهر را ټیټ کړی دی چې بجلي نه وي او وروره راځي، کله تارونه کټ کوي، کله راته اکسن راولي او کله راته بل راولي. نو مهرباني دې وکړي اول خو یې راته بجلي پوره کړي، هغې نه بعد دې راشي بیا د خیر دې موږ ته میټرایزیشن وکړي، ټولې مسالې به لکه ټیک شي انشاءالله ورسره خو دې را سره تعاون کوي نه او راځي او الټه را سره زیاتی او ظلم کوي.
نو مهرباني دی وکړي لحاظ حکومت ته موږ دا سوال کوو چې دا زیاتې موږ سره مه کوئ دا ظلم مه کوئ راشي خیر دی په وصولو را سره کښېنئ میټر هم لګو هر څه کوو خو په طریقه که ته بجلی نه راکې نو ماته میټر د څه خبرې لګي دا تیر ورځ ممبر صاحب چې کوم د عمله راغلی وه د ایکسچینج صاحب طرف نه او پولیس موبایل راغلی وي او د ستنو کې بغیر جهته خاطه او د کو نه پرده کوله او نه بېزتي کوله که نه هغې وجه تاسو دغه حکمتعلي چوت کا نو آیا څه پیغام ورکوي چې را روان ځل دي داسې غیر قانوني حرکت کوي نو تاسو بس حرکت کې راځي او مخکې ورته تاسو څه لایې عملي اول خرور دا لکه راغلی دی د غلا په سیستم راغلی د اتوار ورځ و چوټي وه لکه د اتوار په ورځ خو عامه چوټي دی راغلی مطلب د غلا په طریقه باندې او که آینده راغه نو موږ به هر قسم اقدام وچتو ورسره نه پرېږدو او نه بدلته رانه راځي او ټیک ته یو ترو پرچې په یو طریقه یې راشي کې به نو ورسره په خبره اتره به ورسره یو مسله حل کړو که چېرې داسې دی کوي نو چې دی یو ځل کوي موږ ورسره 10 ځل ورانو ته تیار یو ډېره مننه قدرمنو کتونکو تاسو سابقه چې کوم دی موجوده ممبر صاحب او وی سي چې کوم دی صدر فخر عالم خان خلیل موجوده پریزیډنټ چې کوم دی هغه خبره تاسو اوریدي دلته موږ سره مشران سپین ګیري هم ولاړو د هغې خبرې تاسو هم اوریدي چې په دې طریقه دی راځي په لیګل طریقې سره راځي او په ستنو ته خیږي او بیا کورونه ښکاري او د کورونو بې همرتي کېږي بې پردي کېږي او دی داسې تارونه کټ کوي بجلي کټ کوي نو دا چې کوم دی دا ډېر مناسبه ده او د دې دپاره مخنیوي دپاره موږ دې ته اپیل کوو چې دوی موږ سره راشي مذاکرات ته کښېني موږ میټر هم لګو کونډې ختمو خو د دې دا طریقه نه کومه طریقه دی اختیاري نو د بل پروګرام دپاره خپل کوربه زبیر خان اجازت ورکړي په لوی اعلام سپارم د الله په امان